اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مسافر لالی مې کلي ته راځي نه. ملګرو سلامونه او احترامات. زه بلال وطنزار ما د تیر پسیر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر ما. زمونږ د رمضان روجي اینډ ته ورسېدي. انشاءالله د ورځو کې به زمونږ وړوکي اختر وي. نو ټولو ملګرو ته ټولو کتونکو ته د وړوکي اختر ډېر ډېر مبارک شي. او د رمضان چې چا ښه عمل کړی وي هغه هم لیکلی شوی دی، یا چا بد کړی وي هغه هم لیکلی شوی وي. دا وخت بیا نه راځي، بس دا وخت لاړو تیر شو. اوس د اختر خوشحالي رانږدې ده یا را روانه ده. ټولو ملګرو ته یو خواست کوم چې چونکې خوشحالي ده نو ځان به د ډزو نه وساتئ، ځان به د ټوپکو نه وساتئ. دغه هوایي فایرنګ به بیخي بند کړئ، ځکه چې ډي پي او مردان هم نوټس ایشو کړی دی چې چا هوایي فایرنګ وکړو یا څوک ګیر شو نو اختر به یې په تاړه کې وي. نو ټولو ملګرو ته دی کوچنی اختر ډېر ډېر مبارک شي زما له طرفه، د بلال وطنزار له طرفه. او اخره کې وایي چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه منت کۍ شته نه د غاړې امیلونه. والسلام. خوشحاله راته اوسئ.